د غونډل کیسه. یو وخت یو کوچنی سوی و، نوم یې غونډل و. غونډل ډېر وړوکی و، خو زړی د غره په څېر لوی و. د ځنګل نورو حیواناتو به تل پرې ملنډې وهلې. پړانګ به ویل ته خو زما د یوې پنجې په اندازه هم نه یې. بیزو به خندل، غرونو تختل د تا کار نه دی. خو د غونډل مور به تل ورته ویل زویه د خلکو خبرو ته غوږ مه نیسه. زړورتیا په قد او بدن کې نه وي، زړورتیا په زړه او هوډ کې وي. که ته وغواړې د اسمان ستوري هم راوړلی شي. یوه ورځ د ځنګل پاچا زمري یو لوی اعلان وکړ. هغه وویل ای د ځنګل اوسېدونکو، څوک چې د هغه لوړ او ډارونکي غره سر ته لومړی ورسیږي، زه به هغه ته د ځنګل د اتل تاج په سر کړم. ټول حیوانات خوشحاله شول. پړانګ ځغاستې ته تیار شو. بیزو په ونو کې ټوپونه وهل. خو چې غونډل را مخکې شو ټول په خندا شول. ته به غره ته وخیژې، ستا پښې به په نیمایي لار کې وچې شي. خو غونډل په ټینګ آواز ویل زه به هڅه کوم. د مور خبره مې سمه ده، زړه مې لوی دی. سیالي پیل شوه. پړانګ د باد په څېر منډه کړه. بیزو له یوې ونې بلې ته ټوپ واه. نور حیوانات هم په منډو شول. غونډل تر ټولو وروسته و، پښې کوچنۍ وې، ژر ستړی کېده. خو هغه هر قدم په هوډ اخیست. هغه له ځان سره ویل زه کولی شم، زه کولی شم. د غره په نیمایي کې غونډل ناڅاپه یو ژړا واورېده. هغه وکتل یوه ښکلې هوسۍ پرته وه. پښه یې ماته وه، وینه ترې بهېده. ډېره په درد کې وه. هوسۍ غونډل ته وکتل او ویې ویل مهرباني وکړه، مرسته راسره وکړه. هیڅوک راته ونه درېدل. ټول په سیالۍ پسې لاړل. غونډل د هوسۍ اوښکې ولیدې. هغه د اتل د تاج په اړه هر څه هیر کړل. هغه د سیالۍ په اړه هیر کړل. هغه یوازې د دې ټپي ملګري په اړه فکر وکړ. غونډل منډه کړه، په پانه کې اوبه راوړې او هوسۍ ته یې ورکړې. بیا یې د ځنګل نه د درملو پاڼې راوړې او په پښې ورته وتړلې. هوسۍ په ژړا شوه، خو دا ځل د خوشحالۍ اوښکې وې. هغې وویل تا خپله بریا زما لپاره قربان کړل. غونډل وخندل او ویې ویل بریا په تاج کې نه ده، بریا په دې کې ده چې د یو چا درد کم کړي. راځه یو ځای به غره ته وخیژو. اوس هوسۍ ولاړېدی شوه. غونډل او هوسۍ یو بل سره مرسته کوله. کله به غونډل ستړی شو، هوسۍ به ورته وویل لږ نور موږ کولی شو. کله به هوسۍ پښه خوږ شوه، غونډل به ورسره ودرېد. پړانګ او بیزو چې ډېر مخکې تلي وو ستړي شول او په لار کې کېناستل. هغوی یو بل سره جنګېدل. خو غونډل او هوسۍ د ملګرتیا په زور مخکې تلل. او بالاخره دوی ورسېدل. غونډل او هوسۍ یو ځای د غره سر ته وختل. چې د زمري لخوا غونډل ته تاج ورکړل شو، بدرګه شوه. د کیسې پیغام: اصلي اتلولي په زړه سوي مهربانۍ او ملګرتیا کې ده، نه په قد او سرعت کې.